مرکز دې شي د پوهې او تعلیم زموږ هېواد مرکز دې شي د پوهې او تعلیم زموږ هېواد له هر خطر دې ساتي رب کریم زموږ هېواد. سواد آموزی د لیک لوست زده کړه. د لوی او بخونکي خدای په سپېڅلي نامه د تعلیمي او تربیتي تلویزیون ټولو درنو لیدونکو او د لیک لوست زده کړې خپرونې ګرانو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ خوښ او خوشحاله یاستئ. تاسو ټولو درنو څخه مې هیله دا ده چې د خپرونې تر پای راسره پاتې شئ او تل زموږ د خپرونې لیدونکي اوسئ. ګرانو زده کوونکو د دې لپاره چې ستاسو زده کړه لا ښه او غوره وي نو د خپلو تلویزیونونو مخې ته کښېنئ، کتاب قلم کتابچه او ټول اړین درسي مواد له ځان سره ولرئ. ګرانو زده کوونکو مخکې له دې چې نوي لوست باندې پیل وکړو او وګورو چې په نوي لوست کې موږ تاسو ته څه راکړل شوي دي په لنډ ډول باندې تېر لوست ته هم کتنه کوو. راځو ګرانو زده کوونکو موږ تاسو ته پوسټر کې راکړل شوي دي د تېر لوست تکرار، یعنې په تېر لوست کې چې موږ تاسو ته ویلي په لنډ ډول یې تکراروو. په لومړي تمرین کې موږ تاسو ګرانو زده کوونکو ولوستل چې راځئ چې ویې لیکو، یعنې ګرانو زده کوونکو موږ تاسو نه په لومړي تمرین کې غوښتل شوي وو د تېر لوست چې موږ تاسو ته ځینې کلمې راکړل شوي وي او د هغه په کلمو کې د آ غږونه پرېښودل شوي وو، یعنې دغه غږونه قصدن پرېښودل شوي وو. لکه څنګه چې ګرانو زده کوونکو موږ تاسو په پوسټر کې لیدلی شو موږ په تېر لوست کې دغه نومونو کې د آ غږونه ولیکل. تاسو به راته ووایئ چې په لومړۍ کلمه کې د کوم د آ کوم شکل راځي او کوم شکل موږ ولیکه. ډېر ښه ګرانو زده کوونکو دلته موږ د آ خولې لرونکی شکل ولیکه. او ولې مو دغه شکل ولیکه؟ ځکه چې د کلمې په سر کې د آ غږ راغلی. ډېر ښه ګرانو زده کوونکو موږ تاسو ویلي وو چې د کلمې په سر کې د آ خولې لرونکی شکل راځي. نو ګرانو زده کوونکو لکه څنګه چې دلته تاسو پوسټر کې لیدلی شئ موږ په تېر تمرین کې او په تېر لوست کې په همدې ډول درس ډک په همدې ډول موږ تاسو دویمه کلمه کې هم د آ غږ پرېښی و او موږ تاسو په تېر لوست کې وویل چې دلته د آ کوم شکل راته. ډېر ښه ګرانو زده کوونکو دلته د آ غیر خولې لرونکی یا آ ساده شکل باندې موږ دلته ولیکل. نو څنګه به یې لیکو؟ ډېر ښه ګرانو زده کوونکو لکه څنګه چې تاسو یې پوسټر کې وینئ په دغه ډول باندې موږ د آ شکل ولیکه. په همدې ډول په بله کلمه کې د دوا کلمه کې هم د آ غږ پرېښودل شوی و. دا چې د دوا په کلمه کې د آ غږ د کلمې په پای کې راغلی نو په کوم شکل به یې لیکو؟ ډېر ښه ګرانو زده کوونکو نو په آی ساده یا آی غیر خولې لرونکي شکل باندې به یې لیکو. راځو پوسټر ته متوجه کیږو، ګورو چې دلته یې هم په همدغه شکل باندې د آ غږ لیکلی. په همدې ډول ګرانو زده کوونکو بله کلمه کې د کتاب کلمه ده، دلته یې هم د آ غږ په کوم شکل باندې لیکلی؟ آی غیر خولې لرونکی او ولې لیکلی دی؟ ډېر ښه ګرانو زده کوونکو ځکه چې د کلمې منځ دی. په همدې ډول په بله کلمه چې د دوا کلمه ده دلته هم په پای کې ګرانو زده کوونکو لکه څنګه چې موږ تاسو ویلي وو چې د کلمې په پای کې د آ شکل په غیر خولې لرونکي شکل باندې لیکل کیږي. نو دلته یې هم موږ تاسو لیکو چې تاسو یې په پوسټر کې لیدلی شئ. په همدې ډول ګرانو زده کوونکو په وروستۍ کلمه کې آ بیا د کلمې په سر کې راغلی. لکه څنګه چې موږ تاسو ویلي چې د کلمې په سر کې د آ شکل یا د آ غږ چې دی هغه په خولې لرونکي شکل لیکل کیږي. نو دلته موږ تاسو یې هم لیکو. ډېر ښه ګرانو زده کوونکو په همدې ډول په تېر لوست کې موږ تاسو بل تمرین دا و چې راځئ چې ویې وایو او ویې لیکو. ګرانو زده کوونکو دلته موږ تاسو په تېر لوست کې څو انځورونه راکړل شوي وو او د انځورونو نه لاندې لکه څنګه موږ تاسو چې لیدلی سو د هر انځور نه لاندې د هغه نوم لیکل شوی دی. نو ګرانو زده کوونکو په دغه کې موږ تاسو نه غوښتي وو چې دغه ټول نومونه واخلو او په نومونو کې هغه غږونه چې په کمزوري خط سره لیکل شوي دي هغه په تازه خط باندې ولیکو. یعنې د بیلګې په ډول ګرانو زده کوونکو دلته د آش کلمه لیکل شوې ده او موږ تاسو نه یې غوښتي وو چې لومړی دا ولولئ چې د آش کلمه ده او دویم تمرین ورباندې دا وکړئ چې دلته د آ غږ چې دی په کمزوري خط لیکل شوی نو تاسو په خپلو پنسلونو سره دغه د آ غږونه په تازه خط باندې ولیکئ. ډېر ښه ګرانو زده کوونکو په همدې ډول د ناک کلمه وه، د انا کلمه وه، د آلو کلمه وه. په دې ټولو کې د آ غږونه په کمزوري خط لیکلي وو او موږ تاسو نه یې غوښتي وو چې دا په تازه خط سره ولیکئ. په همدې ډول ګرانو زده کوونکو موږ تاسو بل تمرین چې وکړو هغه د راځئ چې پیدا یې کړو. ګرانو زده کوونکو دلته موږ تاسو نه په بل تمرین کې دا غوښتي وو چې په لاندې کلمو کې د آی اول او آی غیر اول شکلونه
پیدا کړئ. یعنې موږ او تاسو نه یې غوښتي یو چې دغه کلمو ته وګورئ او دا پکې وښایي چې په دې کې د آ کوم شکل راغلی. نو لکه څنګه چې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په تېر لوست کې وویلي، دلته یې هم په پوسټر کې لیدلی شئ چې لومړۍ کلمه د آش کلمه وه. دلته یې د آش کوم شکل راغلی دی؟ ډېر ښه آی خولۍ لرونکی شکل راغلی. په همدې ډول ګرانو زده کوونکو د ماما کلمه وه او د بادام کلمه وه چې په دواړو کې ګرانو زده کوونکو د آی غیر خولۍ لرونکی شکل راغلی و. ولې راغلی و؟ ځکه چې د کلمې په منځ او په پای کې د آ غږونه راغلي وو، نو ځکه مونږه د آی غیر خولۍ لرونکي شکلونه ولیکل. ګرانو زده کوونکو دا زموږ او ستاسو د تېر لوست برخه وه چې موږ په لنډ ډول ورته کتنه وکړه. راځو ګرانو زده کوونکو اوس په نوي لوست باندې پیل کوو. ګورو چې په نوي لوست کې موږ او تاسو ته څه راکړل شوي دي او څه رانغه غوښتل شوي دي. راځو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په پوسټر کې لیدلی شو چې د نن ورځې لوست کې موږ او تاسو د کال فصلونه وایو. دلته یې له موږ او تاسو نه ګرانو زده کوونکو پوښتلي دي چې تاسو د کال کوم فصل خوښوئ او ولې یې خوښوئ. تاسو راته ووایئ ګرانو زده کوونکو تاسو د کال کوم فصل خوښوئ او ولې یې خوښوئ. ډېر ښه ګرانو زده کوونکو، لکه تاسو چې ځینو وویلې چې موږ او تاسو د پسرلي موسم خوښوو. ولې یې خوښوو؟ ډېر ښه ګرانو زده کوونکو، د کال په دغه موسم کې به ونې بوټي او هر څه شنه کیږي، رازرغونیږي او لکه څنګه چې د ژمي یخ تېر شوی وي نو داسې یوه نرمه او معتدله هوا راځي چې په هغه کې د انسانانو بدنونه راحته وي، په هغه کې دوی خوشحاله وي، په خپل چاپیریال کې شاوخوا کې ګلان ویني، ونې ویني، زرغون بوټي ویني، نو خلک ورسره خوشحالیږي. په همدې ډول ګرانو زده کوونکو لکه څنګه چې ځینو کسانو وویلي چې زموږ د اوړي موسم خوښیږي، نو ولې یې خوښیږي؟ ډېر ښه ګرانو زده کوونکو، په دغه موسم کې ډېری میوې چې دي هغه په دغه موسم کې رسیږي. نو میوې چې د خوراک یوه ښه برخه ده، خوندوره برخه ده، ښې انرژي او ویټامینونه لري، نو ډېر خلک د کال بیا دغه موسمونه خوښوي. او په همدې ډول باندې ډېر خلک بیا داسې هم وي چې هغه د کال د مني موسم او یا د ژمي موسمونه خوښوي، ځکه هغوی له دغې هوا سره چې نسبتا د اوړي او پسرلي نه یو څه یخه وي، هغوی په دغه موسمونو کې خوشحاله وي. په همدې ډول ګرانو زده کوونکو لکه څنګه چې تاسو بېلابېلې خوښې لرئ، د چا یو موسم خوښیږي، د چا بل، همداسې د هر چا بېلابېل موسمونه خوښیږي او هغوی ورته خپل خپل دلیلونه لري چې ولې د کال دغه موسم خوښیږي. راځو ګرانو زده کوونکو ګورو چې په دغه نوي لوست کې موږ او تاسو ته څه راکړل شوي دي، څه رانه غوښتي دي او کوم تمرینونه به کوو، کوم غږونه به لولو. راځو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو ته دلته څو انځورونه راکول کیږي او له هر انځور لاندې به د هغه نوم لیکل شوی وي. موږ او تاسو به د هغه نومونه اخلو او ګورو به چې کوم غږونه موږ ته تاسو ته پکې راکړل شوي دي. راځو ګرانو زده کوونکو، لکه څنګه چې تاسو په پوسټر کې او د خپلو تلویزیونونو په سکرینونو باندې لیدلی شئ، موږ او تاسو ته یو انځور راکړی. تاسو به راته ووایئ چې دغه انځور د څه شي دی؟ ډېر ښه، د درملو انځور دی. د درملو څو ګولۍ یا تابلیټونه ایښي دي او دلته یې لاندې موږ تاسو لیدلی شئ ګرانو زده کوونکو چې دلته یې نوم هم ورته لیکلی د درمل نوم. په همدې ډول باندې ګرانو زده کوونکو بل انځور ته راځو. تاسو به راته ووایئ چې دلته د کوم انځور کې تاسو څه شی ښکاري؟ ډېر ښه ګرانو زده کوونکو، موږ تاسو لیدلی شو چې د کال یو موسم چې مخکې موږ وویلې د کال بېلابېل موسمونه، نو دلته یې د کال یو موسم چې دوبی موږ تاسو ورته وایو د دې انځور یې راوړی ده. په همدې ډول ګرانو زده کوونکو ګورو چې په بل انځور کې موږ تاسو ته څه راکړل شوي، تاسو به یې راته ووایئ. ډېر ښه ګرانو زده کوونکو، د ډالۍ انځور دی، څوک چې خلکو ته یو څه ډالۍ کوي. نو راځو دلته ګورو چې دلته یې نوم هم ورته لیکلی، د ډالۍ نوم یې ورته لیکلی دی. په همدې ډول ګرانو زده کوونکو راځو بل انځور ته. بل انځور کې موږ تاسو څه شی لیدلی شو، تاسو یې راته ووایئ. ډېر ښه ګرانو زده کوونکو، یو ډنډ دی، یعنې هغه ځای کې چې اوبه راجمع وي موږ تاسو ورته ډنډ وایو. نو دلته لاندې ورته نوم هم لیکلی دی ګرانو زده کوونکو. خو ګرانو زده کوونکو تاسو به وایئ چې دلته خو موږ انځورونه وویلي، نومونه مو هم وویلي، خو دلته ځینې غږونه په سره او یا په شنه خطونو باندې رنګ شوي. د دې مطلب څه شی دی؟ د دې هدف څه شی دی؟ ډېر ښه ګرانو زده کوونکو، دا موږ تاسو نن وایو چې دلته لکه څنګه چې په سره خط باندې د ده غږونه په نښه شوي دي او په شنه خط باندې د ډه غږونه ښودل شوي دي. دلته موږ تاسو ته په پوسټرو کې هم ښودل شوي دي. د انځورونو چپ اړخ ته لیدلی شئ چې د ده او د ډه غږونه څنګ په څنګ لیکل شوي دي. له دې څخه ګرانو زده کوونکو موخه او هدف دا ده چې دلته دغه دوه غږونه نسبتا په شکلونو کې یو بل ته ورته دي،
یعنی ډیر توپیر لري، فقط توپیر یې پکې دی دا دلته دی چې د ډ غږ لاندې یو پنډکی یا غوټه لري. ډیر ښه ګرانو زده کوونکو، نو موږ تاسو په دې سره وپېژندل چې کله د د غږ راځي نو د هغه شکل به په دغه ډول ساده او هیڅ شی پنډکی او یا غوټه نه لري. خو د کله چې د ډ غږ راځي نو موږ تاسو به ګرانو زده کوونکو پوهیږو چې دا د د په شکل لیکل کیږي، خو لاندې یو پنډکی یا غوټه لري. له هغې سره یې توپیر وشو، لا د د غږ دی او دویم د ډ غږ دی. راځو ګرانو زده کوونکو بل تمرین ته موږ تاسو ګورو چې په بل تمرین کې موږ تاسو نه څه غوښتل شوي دي. دلته تاسو ګرانو زده کوونکو لیدلی شئ. راځئ چې پیدا یې کړو. راځئ ګورو چې موږ تاسو نه څه غواړي چې پیدا یې کړو. نو دلته به یې اوس ووایو ګرانو زده کوونکو، څو داسې کلمې ووایئ چې د د غږ پکې واورېدل شي، لکه نخود. نو ګرانو زده کوونکو زه له تاسو نه پوښتمه څو داسې کلمې راته ووایئ چې د د غږ پکې واورېدل شي یا د د غږ پکې راشي. نو څنګه به یې ووایئ؟ لکه درمل. ډېر ښه ګرانو زده کوونکو، لکه داود. په همدې ډول ګرانو زده کوونکو ډېر نومونه تاسو اخیستلی شئ. د تمرین په ډول باندې ځان سره فکر وکړئ، داسې نومونه پیدا کړئ چې په هغه کې د غږونه راغلي وي. دا توپیر نه لري چې د کلمې په کوم ځای کې راغلي، په پیل کې راغلي، په منځ کې او که په پای کې. فقط دا ولټوئ چې د کومو کلمو کې د غږونه راغلي ځان سره پیدا کړئ او له هغې نه په تقلید یې ولیکئ. په همدې ډول راځو ګرانو زده کوونکو، له موږ تاسو نه یې غوښتي دي څو داسې نورې کلمې ووایي چې د ډ غږ پکې واورېدل شي، لکه د ډوډۍ نوم. دلته موږ تاسو لیدلی شو ګرانو زده کوونکو چې د ډ غږ پکې راغلی دی او بلکې 2 ځلې راغلی، یعنی تکرار 2 ځلې راغلی. نو راځو ګرانو زده کوونکو، موږ تاسو نه یې غوښتي چې نور داسې نومونه پیدا کړئ چې په هغه کې د ډ غږونه راغلی وي. تاسو یې راته ووایئ څو نومونه. ډېر ښه، لکه د ډنډ نوم. موږ تاسو لیدلی شو چې د ډنډ په نوم کې دلته هم 2 ځلې د ډ غږ راغلی دی. په همدې ډول باندې بل نوم موږ تاسو اخلو، لکه ډالۍ. په دې کې هم ګرانو زده کوونکو موږ تاسو لیدلی شو چې د ډ غږ راغلی. تاسو ګرانو زده کوونکو کولی شئ چې نور نومونه هم پیدا کړئ، په هغه کې هم دغه د ډ غږونه راغلی وي. لکه څنګه مې چې مخکې ویلې، دا توپیر نه لري چې د کلمې په سر کې راغلی، که منځ کې راغلی او که په پای کې، چې هر چېرته راغلی. فقط داسې نومونه پیدا کړئ چې دغه غږونه پکې راغلي وي. د تمرین په خاطر، په دې خاطر چې تاسو یې په اسانۍ ولوستلی شئ دغه د غږونه او د ډ غږونه او په اسانۍ ولیکلی شئ. راځو ګرانو زده کوونکو بل تمرین ته ګورو چې په بل تمرین کې موږ تاسو نه څه غوښتل شوي دي او څه به تمرین کوو. دلته موږ تاسو ګرانو زده کوونکو لیدلی شو. راځئ چې ویې لیکو. یعنې ګرانو زده کوونکو له موږ تاسو نه غوښتل شوي چې د لاندې غږونو شکلونه له مخې ولیکئ. یعنې ګرانو زده کوونکو موږ تاسو ته دغه غږونه چې موږ تاسو دلته مخکې وویلې چې یو د د غږ و یو د ډ غږ و، دلته به موږ تاسو نه غواړي چې دا همدلته د خپل کتاب کې د له مخې نه ولیکئ. ګرانو زده کوونکو تاسو لیدلی شئ چې لومړی ځلې تاسو ته په تیز خط سره د د غږ لیکلی او بیا یې ورپسې هغه ته په څنګ ته 3 وارې په کمزوري خط سره دغه د غږونه لیکلي. نو له موږ تاسو نه ګرانو زده کوونکو غواړي چې همدلته راځئ دغه غږونه ولیکو. لوستل خو مو زده کړل، راځئ اوس یې لیکل زده کړو. نو ګرانو زده کوونکو تاسو ټول خپل پنسلونه راواخلئ او په خپلو کتابونو کې دغه د غږونه چې په کمزوري خط لیکل شوي تاسو یې په تیز خط باندې ولیکئ. یعنې د همدې د پاسه تاسو په خپل پنسل سره دغه خطونه تازه کئ او په تیز خط باندې ولیکئ. په همدې ډول باندې ګرانو زده کوونکو د ډ غږ چې موږ لاندې راکړل شوی لومړی په تیز خط سره لیکل شوی او بیا ورپسې 3 واره په کمزوري خط سره لیکل شوی. راځو موږ تاسو د دې لیکل هم زده کوو. تاسو بیا هم خپل پنسلونه راواخلئ او په خپلو کتابونو کې په دغه کمزوري خط چې د ډ غږونه لیکل شوي دي دا په خپلو پنسلونو سره تازه کئ او په تیز خط باندې ولیکئ. همداسې ګرانو زده کوونکو لکه چې دلته تاسو تمرین کړه، تاسو یې کولی شئ لکه څنګه مو چې دغه کمزوري خطونه تازه کړه، تاسو یې کولی شئ چې همدغه د دې سره څنګ کې نور د غږونه نور د ډ غږونه هم ولیکئ، په دې خاطر چې تاسو دغه 2 غږونه په اسانۍ سره او ښه ډول ولیکلی شئ. راځو ګرانو زده کوونکو بل تمرین ګورو چې په بل تمرین کې له موږ تاسو نه څه غوښتل شوي دي او څه شی باید وکړو. راځئ چې لولو یې، راځئ چې ویې لولو. دلته ګرانو زده کوونکو له موږ تاسو نه غوښتي چې راځئ ویې لولو. تاسو لکه څنګه چې په پوسټر کې ګرانو زده کوونکو لیدلی شئ لاندې کلمې په لوړ غږ ولولئ او د بیلګې په ډول د
او ډ د غږونو له شکلونو څخه کرخطا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، لکه څنګه چې تاسو واورېدل، موږ او تاسو ته به دلته بېلابېل نومونه راکوي. په هغو نومونو کې به دغه دوه غږونه حتما راغلي وي، یا به د د غږ پکې وي یا به د ډ غږ پکې وي. نو له موږ او تاسو نه دا غوښتي دي که چېرته به کلمه کې د د غږ راغلی او له هغه نه کرخطا وکوي، که چېرته د ډ غږ راغلی او له هغه نه کرخطا وکوي. راځئ ګورو چې موږ او تاسو ته کومې کلمې راکړي دي او په هغې کې به کوم غږونه چې راغلي هغه بیا څنګه پیدا کوو، کو چېرته راغلي، چېرته لیکل شوي دي. راځئ ګرانو زده کوونکو ګورو یې. لومړی کلمه ګرانو زده کوونکو چې موږ او تاسو ته راکړل شوې ده هغه د درمل کلمه ده. له تاسو نه پوښتم ګرانو زده کوونکو، په درمل په کلمه کې د کوم غږ راغلی او چېرته راغلی دی؟ ډېر ښه ګرانو زده کوونکو، د کلمې په سر کې د د غږ راغلی، لکه څنګه چې تاسو ګرانو زده کوونکو په پوسټر کې او د خپلو تلویزیونونو په سکرینونو هم لیدلی شئ. د د غږ د کلمې په سر کې راغلی او په سور نښان سره کرخه ترې تاو شوې ده. په همدې ډول ګرانو زده کوونکو بل نوم چې موږ ته راکړی هغه د دوبی ده، یعنې د کال هغه فصل چې موږ تاسو دوبی ورته وایو. نو راځو ګرانو زده کوونکو، دلته په دغه کلمه کې کوم غږ راغلی او چیرته راغلی دی؟ ډېر ښه ګرانو زده کوونکو، دلته هم د د غږ راغلی دی او د کلمې په سر کې راغلی دی. نو تاسو ګرانو زده کوونکو خپل پنسلونه راواخلئ او په کتاب کې دغه د د غږ څخه کرخطا وکړئ. ډېر ښه ګرانو زده کوونکو، راځو په همدې ډول باندې بله کلمه چې راکړل شوې موږ او تاسو ته هغه د ډالۍ کلمه ده. تاسو به راته ووایئ چې د ډالۍ په کلمه کې کوم غږ راغلی او د کلمې په کومه برخه کې راغلی دی؟ ډېر ښه ګرانو زده کوونکو، د ډالۍ په کلمه کې د ډ غږ راغلی دی او د کلمې په سر کې راغلی. نو تاسو خپل پنسلونه راواخلئ او په خپلو کتابونو کې د ډ غږ څخه کرخطا وکړئ. ډېر ښه ګرانو زده کوونکو، په همدې ډول باندې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو ته څو نورې کلمې او نومونه هم راکړل شوي. په دې کې به هم دغه غږونه لټوو او کرښې نه به ور نه تاووو. په همدې ډول ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو ته بل نوم د ډنډ نوم راکړل شوی. په دغه کلمه کې تاسو کوم غږونه وینئ له دغه دوه غږونو څخه او د کلمې په کومو برخو کې راغلي دي؟ ډېر ښه ګرانو زده کوونکو، دلته د ډ غږونه راغلي او دوه ځلې راغلي. یو ځل د کلمې په سر کې راغلی د ډ غږ او بیا د کلمې په پای کې. په همدې ډول ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو ته بل نوم د ډالۍ نوم راکړل شوی دی. په ډالۍ په نوم کې کوم غږ راغلی؟ د غږ راغلی او که د ډ؟ ډېر ښه، د ډ غږ راغلی او د کلمې په سر کې راغلی دی. په همدې ډول موږ او تاسو وینو چې وروستی نوم چې موږ ته تاسو ته راکړل شوی دی هغه د درمل نوم دی. راځو ګرانو زده کوونکو، دلته ګورو چې دلته کوم غږ راکړل شوی موږ تاسو ته؟ ډېر ښه، د د غږ راکړل شوی دی او د کلمې په سر کې راکړل شوی دی. په همدې ډول ګرانو زده کوونکو دغه تمرین هم موږ او تاسو ترسره کړ، خو د دې په خاطر باندې چې تاسو ته په ښه ډول دغه تمرینونه تدریس شوي وي او په ښه ډول مو دغه غږونه پېژندلي وي، د لوستل مو پېژندلي وي، لیکل مو پېژندلي وي. دغه لیکل په لنډ ډول په تخته باندې هم تمرین کوو، خو مخکې له دې چې تختې ته لاړ شو یوه لنډه دمه اخلو. له دمې وروسته بیا هم له موږ سره پاتې شئ. مرکز د شی د پوهې او تعلیم زموږ هېواد، له هر خطر دې ساتي رب کریم زموږ. ګرانو زده کوونکو، د خپرونې دویمې نیمایي ته بیا هم ښه راغلی. دغه تمرینونه چې موږ تاسو په پوسټرو کې ولوستل، راځو ګرانو زده کوونکو همدغه په تخته هم تمرینوو، د دې په خاطر چې دغه غږونه موږ تاسو په ښه ډول پېژندلي وي، په ښه ډول یې ولوستلی شو او په راتلونکي کې په ښه ډول باندې ولیکلی شو. او بله مهمه خبره دا ده چې موږ او تاسو د دغه غږونو ترمنځ توپیر وپېژنو چې توپیر په څه شي کې وو، په کوم ځای کې وو. راځو ګرانو زده کوونکو په تخته باندې یې لیکو، په تخته باندې هم دغه تمرینونه کوو، د دې په خاطر باندې چې موږ او تاسو دغه غږونه په ښه ډول سره توپیر کړي وي، په ښه ډول یې ولوستلی شو او په ښه ډول باندې زده کړو. راځو ګرانو زده کوونکو، لومړی مستقیمې کرښې باسم. ګرانو زده کوونکو، لکه څنګه چې په لومړي تمرین کې موږ تاسو ته ویل شوي وو، له موږ تاسو نه غوښتل شوي وو چې دغه غږونه چې دلته د د غږ دی او د ډ غږ دی، تاسو یې بار بار موږ تاسو هلته په کتاب کې په پنسل سره ولیکل. راځو ګرانو زده کوونکو، اوس هم دغه غږونه موږ تاسو دلته په تخته باندې لیکو، د دې په خاطر چې تاسو یې لیکل زده کړئ. تاسو زما د لاس حرکتونو ته متوجه اوسئ، نو تاسو به وپوهیږئ چې دا خطونه یا دغه غږونه په څه ډول باندې لیکل کیږي. لومړی د د غږونه لیکو.
په دغه ډول باندې ګرانو زده کوونکو د د غږ لیکل کیږي. تاسو لیدلی چې له دوه خطونو څخه جوړ ده. لکه پخوا مو چې لیکنې کولې هلته خو که لیکنو کومه خاص معنا او مفهوم نه درلوده، ځکه له ځانه مو دغسې یو لیکل جوړول، خو د دې په خاطر مو جوړول چې موږ تاسو دغه اصلي غږونو ته راځو باید لیکل وکړی شو. نو موږ تاسو لیدلی شو چې له دوه خطونو څخه د غږ جوړ دی چې لومړی له پورته څخه مستقیمې کرښې ته راځي او بیا بل خط چې دی په مستقیمه کرښه باندې سیده راځي. نو همدې ډول باندې ګرانو زده کوونکو یو ځل بیا هم لیکو. د غږ له پورته څخه پیل مستقیمې کرښې ته راځو او بیا په مستقیمه کرښه باندې یو څه چپ اړخ ته راځو. موږ تاسو ولیدل ګرانو زده کوونکو چې د غږ په دغه ډول باندې لیکلی شو. په همدې ډول ګرانو زده کوونکو راځو د ډ غږ ته چې د ډ غږ په کوم شکل باندې لیکل کیږي او له ده سره توپیر او فرق څه شی دی. راځو ګرانو زده کوونکو لیکو یې لکه څنګه چې موږ تاسو په دې لوست کې ویلي. توپیر فقط دا دی چې د ډ غږ هم د ده په څیر باندې په همدغه شکل لیکل کیږي، خو فقط فرق دا دی چې دغه لاندې د ډ غږ لاندې دلته یو پنډکی یا غوټه لري. نو موږ تاسو چې کله د ډ غږ لیکو توپیر به فقط دال سره په همدغه یوه پنډکي یا غوټه کې وي. نو راځو د ډ غږ لیکو. څنګه به یې لیکو؟ د دال په څیر باندې له پورته څخه پیل کوو، مستقیمې کرښې ته راځو او بیا په یو څه چپ اړخ ته راځو. خو لکه څنګه چې موږ تاسو ویلې فرق یې له ده سره دا دی چې دا لاندې دلته یو پنډکی یا غوټه لري. نو دې سره اوس توپیر وشي چې دا د ډ غږ دی، پورته د د غږ دی او لاندې د ډ غږ دی. په همدې ډول ګرانو زده کوونکو یو ځل بیا هم لیکو. له پورته څخه پیل کوو د دال په څیر باندې، مستقیمې کرښې ته راځو او بیا په مستقیمه کرښه باندې چپ اړخ ته راځو او لاندې یو پنډکی یا غوټه ورکوو. نو په دې ډول باندې ګرانو زده کوونکو موږ تاسو د دغه د دوه غږونو توپیر هم پېژندلی شو او د لیکلو طریقه هم لیکلی شو چې له پورته څخه پیل کوو، مستقیمې کرښې ته راځو او بیا چپ اړخ ته راځو. په ډال کې کله مو چې همدغسې شکل ولیکه لاندې یو پنډکی یا غوټه ورکوو نو له ده سره به توپیر راشي. په همدې ډول ګرانو زده کوونکو موږ تاسو ته بل تمرین دا راکړل شوی و چې څو کلمې راکړل شوې وې او له موږ نه یې غوښته و چې په دې کې د د او یا د ډ غږونه پیدا کړئ. کله مو چې دغه غږونه پیدا کړل بیا ورنه کرښې تاوې کړئ. راځو ګرانو زده کوونکو دلته په تخته باندې تمرینوو. لومړی مستقیمې کرښې باسو او بیا په دغه کرښو باندې ګرانو زده کوونکو څو نومونه لیکو، دوه نومونه لیکو. په هغې کې به بیا په تمرین سره وګورو چې په دې کې د د غږ راغلی او که د ډ. نو ګورو ګرانو زده کوونکو، زه تاسو ته لومړی یوه کلمه لیکم، بیا له تاسو نه پوښتم. ګرانو زده کوونکو تاسو لیدلی شئ په تخته باندې ما تاسو ته د درمل کلمه ولیکله. تاسو به راته ووایئ چې د درمل په کلمه کې کوم غږ راغلی دی او چیرته راغلی دی. ډېر ښه ګرانو زده کوونکو، د درمل په کلمه کې د د غږ راغلی او د کلمې په سر کې راغلی. نو راځو ګرانو زده کوونکو له دغه غږ نه یوه کرښه تاوو. په همدې ډول ګرانو زده کوونکو راځم بل نوم تاسو ته لیکمه. په هغه کې به هم تاسو راته ووایئ چې دلته کوم غږ لیکل شوی راغلی دی او د کلمې په کومه برخه کې دی. تاسو به یې راته ووایئ ګرانو زده کوونکو. تاسو لیدلی شئ ګرانو زده کوونکو ما تاسو ته د ډنډ کلمه ولیکله. تاسو راته ووایئ چې په دې کلمه کې کوم غږ راغلی، د د غږ راغلی او که د ډ غږ راغلی دی. ډېر ښه ګرانو زده کوونکو، دلته د ډ غږ راغلی دی. موږ تاسو لیدلی شو چې د کلمې په سر کې او بیا په پای کې دغه د ډ غږونه راغلي وو. نو راځو د تمرین په ډول په همدې دا کرښه تاوو. په کلمه کې د ډ غږونه راغلي وو او موږ تاسو ورنه کرښې تاو کړې. په همدې ډول باندې راځو یو بل تمرین هم کوو. دې کې هم ګورو چې څه کلمه کوم غږ راکړل شوی دی او چیرته راکړل شوی دی او بیا کرښه ورنه تاوو. نو زه تاسو ته یو نوم لیکمه. ګرانو زده کوونکو ما تاسو ته د ډالۍ نوم ولیکه. تاسو راته ووایئ چې دلته د د غږ راغلی او که د ډ راغلی او د کلمې په کومه برخه کې دی. ډېر ښه ګرانو زده کوونکو، دلته هم د ډ غږ راغلی او د کلمې په سر کې راغلی دی. ډېر ښه ګرانو زده کوونکو، تاسو ته به ډېره اسانه شوي وي چې د د او د ډ غږ په خپل منځ کې څه توپیر لري. او توپیر خو یې موږ تاسو ویلي ګرانو زده کوونکو چې د په ساده ډول لیکل کېږي، له دوه خطونو څخه جوړ وي او د ډ غږ له همدغه دوه خطونو نه جوړ دی خو په لاندې برخه کې یوه غوټه یا پنډکی لري. موږ تاسو د لیکلو طریقه هم وویلې او انشاءالله چې تاسو ته به دا اسانه شوي وي او په اسانۍ سره به یې زده کړئ.
ګرانو زده کوونکو په ننني لوست کې لکه څنګه چې موږ او تاسو ولوستل 2 غږونه راکړل شوي وو چې په دغه 2 غږونو کې موږ او تاسو بېلابېل تمرینونه هم وکړه. مهم څه پکې دا و چې موږ او تاسو د د او د ډ غږ په خپل منځ کې سره توپیر کړی شو، ویې پېژنو چې دا په څه ډول لوستل کیږي، غږونه یې په څه ډول دي چې یو د د غږ و او بل د ډ غږ و. شکلونه مو هم وپېژندل چې یو په ساده ډول له 2 خطونو څخه جوړ او دویم چې د ډ غږ دی هغه له دغه 2 ساده خطونو نه جوړ دی، خو په لاندې یو پنډکی یا غوټه هم لري. د دې په خاطر باندې ګرانو زده کوونکو چې تاسو د دغه 2 غږونو لیکل په ښه ډول زده کړي وي نو تاسو ته کورنۍ دنده سپارم چې دغه 2 غږونه د د او د ډ هر یو غږ د کتابچې په یوه مخ کې ولیکئ، د کتابچې د مخ تر پایه پورې د کتابچې یو مخ په 2 غږونو باندې ډک کړئ. نو تاسو به وکولی شئ چې دغه غږونه په ښه ډول وپېژنئ، په ښه ډول یې په خپل منځ کې سره توپیر کړی شي چې کوم یو د دی کوم یو ډ دی او په څه ډول باندې لیکل کیږي. نو تاسو ته به لا ډېر اسانه او سهولت شي. ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل او نوي لوست پورې تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. پاک الله مو مل شه.